اوس هم په ډېر درنښت بلنه ورکوو د قوم خادم او د المقدس خیریه بنسټ معاون لیکوال او شاعر نصیب جان نصیب شینواري ته چې راشي او موږ او تاسو سره خپل شعرونه شریک کړه. په ډېر درنښت او ستاسو د لاسونو په پړکار سره نصیب جان نصیب شینواری. بسم الله الرحمن الرحیم. عزت الله ځواب صاحب وایي د سپیرو سپیرې خبرې کور ته یوسي، د سپیرو سپیرې خبرې کور ته یوسي، اوښکې لپکې سوالګرې کور ته یوسي. زمانه د کمپیوټر سره مستی کړي، پښتانه تورې او زغرې کور ته یوسي. هغه فارغ شوي شاګردان چې کوم دغه یو کال خواري وکړه په یخنیو کې په ګرمیو کې، دغه مهمه برخه د ژوند چې کمپیوټر نن سبا مخکې مشرانو خبرې ورباندې وکړې، استادان ورباندې وغږېدل چې یو ډېر مهم درس دی په هره برخه کې دا په کار راځي. نو هغو ټولو ته د دغه فراغت مبارکي وایم. خپل یو غزل در سره شریکوم. وایي دانه که دې خوړلې د غنم نه وی ادمه، دانه که دې خوړلې د غنم نه وی ادمه، اولاد به دې په ویر او په ماتم نه وی ادمه. د خپلې خوښې ژوند څوک به چرته څوک به چرته، په پلار به اوس د ټولو بچو غم نه وی ادمه. د بل په ضلالت کې به عزت نه لټولی، دنیا به بعضې خلکو ته جهنم نه وی ادمه. لالچ په مخه کړي د لسګونو وینه توی کړي، افسوس د مسلمان لاس کې به بم نه وی ادمه. لالچ په مخه کړي د لسګونو وینه توی کړي، افسوس د مسلمان لاس کې به بم نه وی ادمه. دنیا ته چې راغلی دی په کړس خندا یې ونه کړه، څېره به د نصیب په دا رقم نه وی ادمه. ډېره مننه. غاړه مازیګره څه محروم یو دواړه مازیګره، خوشحالیو نه شغلې زارېږه، د غمجنو سره ژاړه مازیګره. د نصیب جان نصیب شینواري نه په مننې